مالاریا، لشمانیا، توبرکلوز. بغلان کې د عامې روغتیا پوهنې او چاپیریال ساتنې ریاستونو مسؤلینو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د خپلو فعالیتونو کلنی راپور ولس، خلکو او رسنیو سره شریک کړ. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب وایي چې په دې ولایت کې ټول 230 روغتیایي پوستې او 9 اتیا روغتیایي مرکزونه لري چې د همدې روغتیایي مرکزونو او پوستو په وسیله په بیلابیلو روغتیایي برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کړي. مجموعه مراکز صحی 89 مرکز صحی ما در سطح ولایت بغلان داریم و مصروف عرضه خدمات صحی در سرتاسر ولایت بغلان هست. تعداد 240 خانم حامله توسط امبولانس به مراکز صحی پیشرفته انتقال گردید. واقعات قربانی خشونت جندر 100% تحت پوشش قرار گرفت. تمام واقعات خشونت مبنی بر جندر مراجعه نموده مراکز صحی رسیدگی صحی و تعقیب گردید. تمام با تعداد 1560 واقعی توبرکلوز واقعیابی گردید. با تعداد 18 تن کارمندان مراکزی در بخش توبرکلوز از طریق 3 دوره آموزشی ارتقای ظرفیت صورت گرفت. با تعداد 411 واقعی لاشمانیا و مالاریا کشف گردید. د بغلان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امان الله مصدق وایي چې د ولایت کې له 598 ښوونځیو څخه د پوهنې د کیفیت په اړه نظارت کړی. یو شمېر ښوونځي جوړ کړي او یو شمېر ښوونځي له ابتدایي څخه متوسطي او له متوسطې څخه لیسې باندې تبدیل کړي دي. در طول سال تعلیمی تعداد 598 باب مکاتب به صورت مستقیم و غیر مستقیم نظارت صورت گرفته که کیفیت تعلیمی از 55% به 58% ارتقا یافته است. 5 معاشات 12075 تن پرسنل به زمان معین آن اجرا و منابع مالی عادلانه در خدمت شاگردان قرار گرفته است. به تعداد 14 باب مکاتب جدید تأسیس، 2 باب ارتقایی از ابتدایی به متوسطه و 4 باب از متوسطه به سویه لیسه ارتقا و 1 باب مدرسه خصوصی ثبت و راجستر شده است. نورالله امینی د بغلان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس وایي چې روان کال کې هم له هغو ځایونو لیدنه کړې چې چاپیریال خرابوي او هم یې لارښوونې ورته کړې چې خپل چاپیریال پاک وساتي. به منظور سطح آگاهی مردم به فرهنگ محیط زیست به 2000 شاگرد کتابچه هایی که پیام های محیط زیستی داشته و 950 خریطه نخی ایره برای معلمین و شاگردای مکاتب به همکاری دفتری محترم سویدن ایره توضیح کردیم غرضی بلند رفتن سطح آگاهی مردم. ایجاد کارگاه های آموزشی در سطح مکاتب به همکاری ریاست محترم معارف انجام دادیم که به 12000 تن شاگرد در سطح مکاتب ما برنامه های محیط زیست آگاهی دادیم، آموزش دادیم. د یادو درې واړو ادارو مسؤلین وایي چې د طالبانو شتون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې ورته ستونزې جوړې کړي او کله کله د روغتیایي پوهنې او د چاپیریال ساتنې د کارونو مخه نیولې، خو په وار وار طالبانو بیا ژمنه کړې چې دوی د روغتیا او پوهنې په برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او تر واک لاندې سیمو کې خلک د پوهنې او روغتیا خدماتو ته لاسرسی لري. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.